محترم ورونو همدغرنګه د خلفاء الراشدین خلافت د تقسیم او د تقدیم او د تاخير په اعتبار سره د قران او د سنت مطابق ده لکه څنګه چې الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا والذین معه سخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مراد ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو داسې شخصیت د دې په اړه علامه سیوطی رحمهم الله په خپل کتاب خلفاء الراشدین کې هغه لیکي هغه فرمایي وای کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سدرۃ المنتهى ته ورسېدو نو جبرائیل علیه السلام نور د مخ کې تلونه انکار وکړو او په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے جبرائیل تا خو زه د شپې په تیارو کې راوستم دا خو راته ووایه چې ابو لهب او ابو جهل عتبه او شیبه دا خو ټول د زما مخالفین دي دوی به څنګه د زما د معراج تصدیق کوي دوی به څنګه د زما معراج مني نو په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمن نیسی ورته فرمایي یا محمد قومك يكذبك وابو بكر يصدقك وهو صديق اے محمد دستا قوم ټول تا تکذیب کوي یوازې واحد سړی چې دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده چې هغه د تا تصدیق کوي وهو صدیق همغه صدیق ده محترم اوریدونکو دویم نمبر اشداء علی الكفار څخه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مراد ده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا داسې شخصیت وو چې چې د محمد صلی الله علیه وسلم د فیصله لره د چیلنج کوون کې منافق د سر په وهلو سره د فاروق لقب حاصل کړو د هغه شخصیت وو چې د دې چا متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي لو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب کچیر د دمانه ورسته بل نبی وای نو خامخا به عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به نبی وای محترم اوریدونکو دریم نمبر عثمان رضی الله تعالی عنہ دا یو داسې شخصیت ده د چا متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان د هر نبی لپاره رفیق او ملګری وي او د زما لپاره رفیق چې د جنت کې عمر عثمان رضی الله تعالی عنہ وي محترم اوریدونکو چونکه وخت کم ده داسې مختصر درته بیانول غواړم او هم څلورم نمبر علی رضی الله تعالی عنہ ده علی رضی الله تعالی عنہ دا داسې شخصیت وو د چا متعلق چې عمر النبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي انت اخی فی الدنیا والآخرة ته د زما ورور په دنیا او آخرت کې محترم طالبان ورونو الله جل جلاله دې وکړي چې موږ او تاسو ټول د خلفای راشدینو په نقش قدم باندې روان کړي او د خلفای راشدین محترم او داسې خلفای راشدین او داس کسانو چې د دوی په اړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې د جنت زیری ورکوي ورته فرمایي چې تاسو جنتیان یې په دنیا کې د جنت زیری ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد ده وای ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه وطلحه فی الجنه وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة
دغه لسو کسانو ټولو ته دنیا کې د جنت زیری ورکوي چې تاسې جنتیان یې، دنیا کې جنت زیری ورکوي چې تاسې جنتیان یې. د لسو کسانو کې لومړی چې دی هغه خلفاء الراشدین دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د جنت زیری ورکوي دوی ته. محترم اوریدونکو، الله تعالی دې موږ او تاسې ټول د خلفاء الراشدین او صحابه کرام په نقش قدم باندې روان کړي تر څو چې موږ او تاسو کامیابی ته ورسیږو. محترمو، وخت کم ده، نور زه خپل خبرو ته په دې شعر سره د پای ټکی اکدم. وایي چې څوک خادم بولی ځان د صحابهو، په منشور به وي قربان د صحابهو. یو ذره به ترېنه اخوا دخوا نسی، وی به پلاره نیغ روان د صحابهو. وما علینا الا البلاغ المبین.